ماویل ورته د حسن د مثال نه پیدا کیږي ماویل ورته د حسن د مثال نه پیدا کیږي اغه ول دی کې شک نشته دی سوال نه پیدا کیږي وړی ستا د پاره چې ورکوټه منګه جوړ کی وړی ستا د پاره چې ورکوټه منګه جوړ کی زګر زم خو پکلی کی کولال نه پیدا کیږي. السلام علیکم قدرمنو مینوالو پروګرام د کلی مازیګر او زیم سرتاج افریدی پدی تما پدی هله چې خبر جوړ بی او د ژوند په خو شیبو کې بی قدرمنو یو ځل بیا د ملاګورو علاقې دا او د سین غاړه دا او مازیګری ټیم دی او خسته ماحول دی او یخ هوا لګیږي او د سیال محمد سیال سره مو مرکه را جوړه کړې ده او ډیر خوند کوي او ډیر شعر لیکي غزل لیکي په پښتنو باندې مین دي او د پښتو د پاره کار کوي. قدرمنو نن به د سره د ژوند په حق لا په کلی مازیګر کې به د ژوند پایو چې د ژوند څنګه روان دي او څنګه تیریږي. سیال محمد صاحب ټول ناول خو زه تاسو ته په خپل د کلی مازیګر پروګرام کې هر کله وایم ستړي مشي. ډیره مننه د تاسو ټولو همکارانو څومره هم چې د کلی مازیګر ټیم دی ټولو ته ډیره مننه او مینا او بیا مو مینا او مننه ځکه کوم چې تاسو زموږ غوندې د اتنا د ادب طالب علم تراغله او موږ سره مو خپل مرکه را جوړ کړی د نو تاسو دنیا مننه. ستاسو هم یو جهان مننه کوم چې دومره لند وخت کې دومره ټایم مونږ لو وستو دومره پوچت نظر مونږ ته وکتل. سیال محمد سیال صاحب تاسو خو ټول مینوال پیجنی تاسو خو ډیر په سوشل میډیا باندې راغلی نو یو څو ضروری تاسو په بیا هم در نه کوم چې دا انځنی ملګری به دا سی وی زمونږه کتون کې چې نه به پیجنی نو دا راته وایي چې تاسو ژوند څنګه روان دي سیال محمد سیال صاحب. ډیره مننه زموږ ژوند ښه روان دی او دومره ښکلی روان دی چې د حد نه هم ډیر ښکلی روان دی ډیر زبردست ډیره ښه د الله دیو کې چې تاسو ژوند خشي او ډیر شي او د پښتو په ادب کې کار وکړي. سیال محمد سیال صاحب دا راته وایي چې تاسو شاعري آغاز مو د کله نه کړی د پښتو ادب کې د کله نه کار کوي. مننه قربان ما په 2008 کې په شعر باندې لاس پورې کړی دی هغه زه په 10 جماعت کې چې ما به پیله غزلې لیکلې نو زما 2008 کې شعر شروع کړی ده. ډیره ښه د الله دی چې بقایا ژوندم داسې په خوشحالو سره تیر کې او خپل د ادب کار جاری وساتي. سیال محمد سیال صاحب دا راته وایي چې په سکه مو ډیر کار کړی دی غزل کې نثر کې یا نظم کې. قربان دې شمه ما خو غزل ډیر لیکلی دی او نظم هم لیکلی دی آزاد نظمونه مې لیکلي دي ورسره مې سماعت ګډ کوشش ته ټپیزو هم کړی دی هغه مې هم لیکلي دي نو زیات کار مې په غزل کې کړی دی او زما د خوښې صنف چې کوم دی هغه غزل هم دی. ډیره ښه ده ډیر ټایم به نه اخلو یو اخیری تپوس به در نه کوم چې د کتاب پاڼه مو څه خیال شته. ولې نه قربان په 2015 کې زما یو کتاب چاپ شوی د کشمالی په نوم باندې او ان شاء الله په دې لنډ ورځو کې دویم کتاب هم د تاسو لاسو ته درورسي. ډیره ښه ده الله دیو کې چې تاسو کتاب راشي او مخ ته وړاندې لاړ شي او خخ شاعرانی ولولي او مخ په وړاندې لاړ شي او ټول شاعرانی خوښ کی او ټول مینوالتي خوند او مزي واخلي. سیال محمد سیال صاحب اوس کتون کې په تمدي نو خپل کلامونه ورسره دالیک مننه پښتنه مینوال د غزل او د شیرونو نمخ کې یو څو نه بلکې دوه ټپیزه کومه هغه داسې دي چې ستاله راوړی مې پیزوان دی تاله راوړی مې پیزوان دی ها واخله دغه د ارمان دی په ما د خپل ځان ګران دی جانان زما په سر جانان دی که زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ بشینه مننه. او بله داسې ده چې خورې کړي د کمسۍ وي چې خورې کړي د کمسۍ وي بس په هر لور خوشبویی وي ما جنازه او ستا ډولۍ وي یاره چې کله دې اټکۍ وي پوه شه چې ما به دې نامه اخیستې وي. او د غزل څو شعرونه دي چې ستا د خولې خیرې راپسې شوي دي ستا د خولې خیرې راپسې شوي دي مړ یې کړم دغې راپسې شوي دي ستا د خولې خیرې راپسې شوي دي مړ یې کړم دغې راپسې شوي دي او اوس راته هم خپل لتر زامن وایي اوس راته هم خپل لتر زامن وایي کور نه به وزې راپسې شوي دي ډیر مننه.
او ګرانه ده چې ما استاد ته ژوند وکړو ګرانه ده چې ما استاد ته ژوند وکړو دومره ډېر خولې راپسې شوي دي مننه ګرانه ده چې ما استاد ته ژوند وکړو دومره ډېر خولې راپسې شوي دي او ستا به وې چې مونږ خلک څه کوي تا به ویل چې مونږ خلک څه کوي ما به درته وې راپسې شوي دي مننه او د بل غزل یو څو شعرونه دي چې په چم ګاونډ کې کرڼا وه ستا وه په چم ګاونډ کې کرڼا وه ستا وه دا دروغ نه دي په رښتیا وه ستا وه په چم ګاونډ کې کرڼا وه ستا وه دا دروغ نه دي په رښتیا وه ستا وه او ځان ته مې ټول عمر خیرې کړي دي ځان ته مې ټول عمر خیرې کړي دي او زما خوله کې که دعا وه ستا وه مننه او د کړس سره به غر په منځ وچاودو د کړس سره به غر په منځ وچاودو مړې څه بل رنګې خندا وه ستا وه مننه د کړس سره به غر په منځ وچاودو مړې څه بل رنګې خندا وه ستا وه او مخکې شعر دی چې درور واده کې مې لیدلي وې نو درور واده کې مې لیدلي وې نو اوف څومره ښکلې د ګډا وه ستا وه مننه درور واده کې مې لیدلي وې نو اوف څومره ښکلې د ګډا وه ستا وه او د بل غزل څو شعرونه دي او یاد دي وي چې دا د یاسر کمال صاحب ته ډالۍ وي چې د مخ په شان په مخ ته وهي پړک ته خدای بنده د مخ په شان په مخ ته وهي پړک ته خدای بنده دا چا درله مګلی زرورک د خدای بنده مننه د مخ په شان په مخ ته وهي پړک ته خدای بنده او دا چا درله مګلی زرورک ته خدای بنده او پردی څه چې خپل کور به پې هم ړنګ کې خدای د پاره پردی څه چې خپل کور به پې هم ړنګ کې خدای د پاره ځان وپېژنه لر کړه دا ټوپک د خدای بنده مننه پردی څه چې خپل کور به پې هم ړنګ کې خدای د پاره او ځان وپېژنه لر کړه دا ټوپک د خدای بنده او پښتون خو یې خو څوک یې بلا خوږې غنمرنګه پښتون خو یې خو څوک یې بلا خوږې غنمرنګه وزیر افریدی او که خټک د خدای بنده مننه پښتون خو یې خو څوک یې بلا خوږې غنمرنګه وزیر افریدی او که خټک د خدای بنده او د شپې یوه بجه ده ته را درومې که نه لاړ شم د شپې یوه بجه ده ته را درومې که نه لاړ شم ولاړ یم په یو خوشي شان سړک د خدای بنده مننه او مخکې شعر دی چې دې ښکلي سره دغه سخت کارونه مزه نه که دې ښکلي سره دغه سخت کارونه مزه نه که ته ګورې نه چې څومره دی نازک د خدای بنده مننه دې ښکلي سره دغه سخت کارونه مزه نه که او ته ګورې نه چې څومره دی نازک د خدای بنده او ته لاړې نو بهر وطن ته لاړې ته لاړې نو بهر وطن ته لاړې او ما هم یو ځل وهلی تیندک د خدای بنده مننه او زه موم په شانتې ولی شم خو تا ونه پوښتلم زه موم په شانتې ولی شم خو تا ونه پوښتلم دا څومره یې په زړه باندې تکلک د خدای بنده مننه او بل شعر دی چې د دې دور په ښکلو کې ته بیا هم وفا ګورې د دې دور په ښکلو کې ته بیا هم وفا ګورې زه تېره کړمه ګوره په اټک د خدای بنده مننه د دې دور په ښکلو کې ته بیا هم وفا ګورې او زه تېره کړمه ګوره په اټک د خدای بنده او جانانه که دې خوښه وي یو نوی تصویر راکه جانانه که دې خوښه وي یو نوی تصویر راکه بل چرته کې شلو رانه ورک د خدای بنده مننه جانانه که دې خوښه وي یو نوی تصویر راکه و بل چرته کې شلو رانه ورک د خدای بنده او مخکې شعر دی چې دا لږې جیلکۍ وې چې د ځان وشرمولو دا لږې جیلکۍ وې چې د ځان وشرمولو یا شیخه چې د خوښ کړلو هلک د خدای بنده مننه دا لږې جیلکۍ وې چې د ځان وشرمولو یا شیخه چې د خوښ کړلو هلک د خدای بنده او مقطع یې ده چې اوف
سیاله څه کمکلې ته بیا مخې له راغلې اوف سیاله څه کمکلې ته بیا مخې له راغلې دا خلک ویني نه دا کوي شک د خدای بنده مننه او د بل غزل څو شعرونه دي چې سیاله د څو ورځو نه باران دی او باران دی سیاله د څو ورځو نه باران دی او باران دی او سیاله ولا کړی ډېر زیان دی او باران دی او مننه یو ښکلی دی بیخي د ځان جهان نه خبر نه دی یو ښکلی دی بیخي د ځان جهان نه خبر نه دی او سیاله چې په کوم لوري روان دی او باران دی او ستا یاد را سره مل خو که ته هم را سره وی ستا یاد را سره مل خو که ته هم را سره وی او سیاله په زړګي مې دا ارمان دی او باران دی مننه ستا یاد را سره مل خو که ته هم را سره وی او سیاله په زړګي مې دا ارمان دی او باران دی او هغه هم را له خدای ګو چې په مخه باندې راغلو هغه هم را له خدای ګو چې په مخه باندې راغلو سیاله چې په ما باندې څو ګران دی او باران دی مننه او مقطع ده چې په یو دوه کې حیران یم چې اوس په څه چل کېږي په یو دوه کې حیران یم چې اوس په څه چل کېږي سیاله رایاد شوی مې جانان دی او باران دی او د بل غزلم څو شعرونه دي چې د ستا سره ښه ښکاري په ما ګران دی ته خبرې د ستا سره ښه ښکاري په ما ګران دی ته خبرې او په شونډو د رازوړن سور پیزوان دی ته خبرې مننه او په منځ کې راوستی چې خفګان دی ته خبرې په منځ کې راوستی چې خفګان دی ته خبرې رقیب دی مړې لرې کړه شیطان دی ته خبرې په منځ کې راوستی چې خفګان دی ته خبرې او رقیب دی مړې لرې کړه شیطان دی ته خبرې او دا ولې دا په څه دی او دا څنګه به ختمیږي دا ولې دا په څه دی او دا څنګه به ختمیږي دا جنگ چې د مودو راسې روان دی ته خبرې مننه دا ولې دا په څه دی او دا څنګه به ختمیږي او دا جنگ چې د مودو راسې روان دی ته خبرې او ته ګوره هغه ښکلی چې زمونږ سره اوسکه ته ګوره هغه ښکلی چې زمونږ سره اوسکه چې مونږه خېجولی تر اسمان دی ته خبرې